سعودي عرب کې بیا شپږ پاکستاني ونیول. ښه په داسې عجیبه کار کې ونیول که تاسو چې خبر شئ نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ ملګرو چې دا پاکستاني ولې ونیول او ولې د سعودي حکومت چې دی ولې پولیسو دا ګرفتار کړل. ملګرو ډېره عجیبه کهاني ده. کهاني را سره مکمل وګورئ که نه. د دوی د وجې نه چې دی نو دوبۍ ته هم بندې شوې. د دوی د وجې نه چې دی نو پاکستاني نور هم نیول کېږي. د داسې قسمه خلکو نه ملګرو ویډیو را سره مکمل وګورئ چې دوی پاکستانو څه کارنامه کړله چې دوی به نیولي دي او دوی به جیل ته اچولي دي. ملګرو سیټه چې تاسو ته شپږ کسان ښکاري ملګرو دا شپږ کسان چې وو که نه نو دوی د سونې دکان ته تللو. د سونې دکان ته چې تللو هغه سونې دکان والا یې خوا کړی وو هغه یې وړی وو هغه یې مکمل طور باندې وهلی وو. د هغه نه پس چې دی نو بېرته راوستی وو چې ده د سونې د دکان کولاو کړ. نو هغه ولګېدو د سونې دکان یې کولاو کړو چې د 15 لکه ریال نه زیاته سونه پکې پرته وه. نو دا شپږ پاکستاني ولګېدل که نه او دا سونه چې دی نو مکمل طور باندې یې راواخیستله. د هغه نه پس چې دی نو شپږ پاکستاني چې سونه یې راواخیستله او د هغه نه پس چې دوکاندار یې داسې پرېښوده. دوکاندار یې یو سیټ ته واچاوه او هغه یې پرېښوده. د هغه نه پس چې دی ملګرو دا 15 پاکستاني یو سیټ ته شو او دا یو پاکستانی چې دی موبایل هم پټې کړ وې او دا په بل ځای کې ملګرو تقریبا 1200 موبایل یې پټې کړ وې 1200 موبایل چې وې نو دی پټې کړ وې. د هغه نه پس چې تفتیش شروع شو لکه 15 لکه ریال نه زیاته چې دی نو هغه سونه پټه شوه. د هغه نه پس چې هغه انویسټیګیشن د سعودي عرب پولیسو سټارټ وکړه نه هغه نه پس چې دی نو دا لږ چې دی نو دا مکمل طور باندې پته ولګېده چې کله دی لږ پته ولګېده که نه چې دی 1200 موبایل یې پټې کړلې که نه ملګرو دی تاڼې ته ویوړو او په دې پسې انویسټیګیشن او دې نه تپوسونه شروع کړل. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته عام طور باندې چې پولیس د چا نه تپوسونه کوي ملګرو د هغه نه پس د دې نه تپوسونه شروع کړل نو د کومه سونې غل چې ون هغه پکې هم راښکاره شو. دی ورته خپل هغه نورې ملګري هم ور وښول چې دغه ملګرو زما سره هم وو او دغه سونه هم پټه کړې وه. د هغه نه پس ولګېدل که نه او دا شپږ واړه کسان چې دي نو پاکستاني چې دي نو ګرفتاره کړل او بل دا اوس په جیل کې دي. ملګرو مکمل طور باندې پاکستانو زمونږ د ویډیو کې دا پیغام دی که نه چې څومره مسافر یې که نه ډېر زیات احتیاط کوئ. د داسې قسمه خلکو د وجې نه چې دی دا نور پاکستاني هم بدنام شول ټول پښتانه هم بدنام شول ځکه چې دوی داسې کارونه کوي که نه. د هغه نه پس چې پاکستانو ته ویزې نه میلاوېږي پاکستاني په سعودي کې نیسي بېرته واپس رالېږي کله جیلونو ته اچي. دا صرف د داسې قسمه کسان نه ملګرو. افسوس خبره دا چې پاکستاني هلته داسې چل کوي. د هغه نه پس چې دی نو بیا وایي مسافر وایي زموږ سره زیاتی کېږي که نه نو زیاتی به نه کېږي صرف د داسې کسانو د وجې نه داسې قسم کارونه کېږي نو هغوی ته هم ګناه نشته. د هغوی ملک دی هغوی ته دوی ځي او هغه هلته ویزې لګوي د یو کپیل سره یي هغوی بیا داسې کارونه کوي که نه چې کله سونې پټوي کله غلاګانې کوي کله زیناګانې کوي هغوی ته هم ګناه نشته سعودي حکومت ته. نو داسې قسمه کارونه کوي. افسوس خبره دا ده چې د دې پاکستانو د وجې نه چې نو اوس به نور پاکستانو ته تکلیف جوړ شي کومه چې حقدار خلک دی نو هغوی ته به اوس تکلیف شروع شي ملګرو. افسوس خبره ده په دې باره کې تاسو څه وایئ؟